دا د اوس تاسو ته به هم ښکاري چې تور دی نو سپری یعنې پرایم کوټ هم پرې اچولی دی دا 3 ورځې کېږي نو په دې نږدې ورځو کې د شنبې که انشاءالله وشي نو موږ به د دې قیر اول لیر چې بایندر کورس په نامه دی نو دا به موږ اچو دا شروع کوئ او د خیر خوا پوه شولې بس ډنډونه و اوبه ولې خټې ولې شیان و اوس دغه امارات اسلامي نه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته سړک جوړ کړه هغه یې جوړ کړه پوه شولې اول به خټې ولې هغه به ولې یعنې هېڅوک به هم نه شو تللی بادونه به ول خاورې به ولې پوه شولې اوس ډېر خوشحاله یو دغه درستې پوخ که کار پرې روان ده لږ زره انشاءالله کار پاتې ده 90% جوړ ده دا لنټر پرې واچوي بیخي جوړ ښه شو مخکې نه ډېر ښه شو مخکې بیخي کاندې کاپرې بس موټر هم پکې صحیح نه تللو خلک هم داسې صحیح پکې نه شو ګرځېدا اوس د ډېر نه ښه شو پیاده روونه هم ښه دي 2 پیاده روی ورکړي دا لښتي بس ډېر ښه ده اوس د ټول نه ډېر ښه شوی در حقیقت مفلسی سرمایه دیوان است شخص مفلسر چی گوید نزد مردم باطل است وای با صدگرو آشنا باش ولی با خدا 100%. بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او ستړي مشه ګران لیدونکو الله دې وکړي هر چېرې هستئ روغ او جوړ اوسئ سیلاب ردوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه 10 نایې څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم ګرانو لیدونکو نن راغلی یم د هوایي بلاکو سړک ته تر څو یو خپرونه تاسو چمتو کړم چې د سړک کار تقریبا 15% مخته تللی ده اوس هم وینئ دا سپرې پیوالی ده نو ریزۍ ته تیار آماده ده نو زه به لږ شانتې معلومات درکړم بعد له هغه به لاړ شو انجینر صاحبانو سره خبرې وکړو د هغوی نظر به مو اورو نو دا سړک تقریبا اوږدوالی کې 901 متر ده عرض کې 19.1 سانتي او دوار طرف ته ویاله دواره طرف ته پیاده رو ښایسته یو معیاري سړک ده نو راغلم نن تاسو ته دلته یو راپور چمتو کړم او دغه ساحه کې زه اوس ولاړ یم دلته د ستارها هوټل پارکینګ و چې ځمکه دولتي و دوی پکې پارکینګ جوړ کړی و هغه مستخرب شوی ده او سړک مخامخ خواته ده 40 متره سړک د میدان هوایي ته نو ډېر ښایسته سړک ده لاړ بس معلومات به انجینر صاحبان نه واخلو هېوادوالو سره به خبرې وکړو د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم انجینر صاحب د پروژې موږ سره ولاړ ده د دوی رسمیت هم ګر څه خلاصې وول خو بیا هم موږ ته وخت راکړه چې موږ سره خبرې وکړي نو دوی سره هم خبرې کوو او معلومات به د سړک په باره دوی نه واخلو زموږ ملتیا وکړئ موږ سره اوسئ انجینر صاحب ښه سلام علیکم وروره ستړی مه شئ بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې غلام حضرت دی کوالټي کنټرول منیجر د هوایي بلاکو د پروژې چې کارونه بهیر محمدي شرکت مخ ته وړي او ډونر د کابل ښاروالۍ ډېر انجینر صاحب موږ پخوا هم راغلي یو نوی څه کار شروع شوی او اوس بیا راغلو ماشاءالله کار ډېر مخته تللی ده که موږ ته معلومات راکړي دی هغه اخرنی قیر څه وخت اچوئ او نور که څه مشکلات دي یا د کارونه یې پاتې دې لپاره هم که معلومات راکړي نو د دې به عمومي یو معلومات زه تاسو سره شریک کړم چې د دې سړک طول دی 901 متر او عرض دی تقریبا د پیاده رو او د ویلو سره ګډ چې دواړه طرف ته ښوی لاس چپ لاس ویلې لري او دواړه طرف ته ګلدانونه او هم په څنګ کې هغه دي د پیاده روونه هم لري نو دا تقریبا کارونه اوس مخته ډېر تلي تقریبا 15% چې قیرې تر اوسه موږ نه دی اچولی دا د اوس تاسو ته به هم ښکاري چې تور دی نو سپری یعنې پرایم کوټ هم پرې اچولی دی دا 3 ورځې کېږي نو په دې نږدې ورځو کې د شنبې که انشاءالله وشي نو موږ به د دې قیر اول لیر چې بایندر کورس په نامه دی
نو دا به موږ اچو. دا شروع کوئ. هو د خیر. ډېر ښه. او څونه وخت نور نیسي تر څو دا پروژه مکمل تکمیل د شي؟ دې کوم پروژې دومره کار نه دی پاتې. د دې قیر کار خو چې کله شروع شي د خیره داسې یو هفته لس ورځو کې به تکمیل شي. نور بیا د ګلدانو کارونه دي سره د پیاده روو چې هغه هم داسې یو 15 الا 20 ورځو کې به نور تکمیل شي، خلاص شي. او انجینر صاحب یو بله نقطې ته که اشاره وکړو، دا سړک لایټینګ سیستم لري نه لري؟ د دې سړک لایټینګ سیستم نشته، په پلان کې تر اوسه نه ده نیول شوی. خو دغه د کلي د دې منطقې مشران اوس په همدې تلاش کې دي چې ښاروال صاحب سره په تماس شي او د دې لایټینګ سیستم ته یو لاره چاره به برابره کړي چې وشي. ما هلته سړک په سر کې یو دانې هغه وکتل د سولري تختې ول سونجال تاسو مول د لایټینګ سیستم مربوط کیږي. نه هغه په سیستم خو دا سره کې ښاروالۍ نه باید مننه وکړو چې ډېر ښه ستاندارد ډول یې نیولی دی. نو هغه د دې د ګلدانو د اوبو دپاره یو لایټینګ سیستم لري چې سولرونه دي او په څنګ کې د سولرو د لاندې کم یو فکر کړی هلته تقریبا یو 2 دانې ذخیرې د اوبو دي چې هغه تقریبا 20,000 لیتره اوبه اخلي دواړه طرف ته. یعنې په ټوټل که درته ووایم 40,000 لیتره اوبه چې هغه اوبه به بیا هلته ورته پمپونه لګول کېږي، بیا به دا ګلدانونه د همغې ذخیرو نه اوبه اخلي. د اوبو سیستم بیا ګوره منحولونه هم د دې شته دي چې د شاوخوا کې کم فکر شوی منحولونه هم ورته هم جوړ کړي، پایپ هم ورته لګولی دی. نو بس یو کس به یې اوبه به ورکوي، پایپ به راواسي، د هر وخت وغواړي اوبه ورکوی شي، ګلدانونه به اوبه لري. مننه انجینر صاحب. تاسو خو انجینر صاحب ډېر وخت کېږي زدې برخه کې به کار کوئ. که دا موږ ته وایي دا سړک په کومه معیاره کې جوړ شوی ده؟ نو دا ستاندارد به دا سړک به داسې درته ووایم چې دا کوم معیار چې په خارجو کې استفاده کېږي نو په همغه شکل موږ مخته روان یو. دا تقریبا 80 سانتي موږ غوچ کړی دی. د هغې نه وروسته مثلا د دې سبګریډ هم آماده کړی و چې سب بیس هم 2 لیاره اچولی دی، بیس کورس هم 2 لیاره اچولی دی چې دا د اوس پرایم کوټ هم دا د خلاص دی او 2 لیاره هغه هم لري، قیر هم لري. نو څه رقم چې په نورې دنیا کې سړک جوړیږي په همغه شکل دا هم موږ جوړ کړو په ستاندارد او معیاري ډول. بیخي د ستاندارد د نګاه داسې پوخ سړک دی او ډېر ښه انټرلاک سیستمونه پیاده روونه لري چې د کاشي ورته ووایي که همغه انټرلاک ورته ووایي خو د انټرلاک سیستم لري. ډېر ښکلی سړک به یې نه خیر اوسې انجینر صاحب، مننه چې موږ ته وخت راکړو. ژوندی اوسې. مننه تاسو نه مننه چې راغلی. که هغوی ته څه وینا لرئ؟ هیوادوال د بس اشتراک وکړي چې دغه ښار پاک وساتو. موږ خو سړکونه جوړو، پرېږدو یې دوی ته. نو دوی د بیا په دې کې د دې په ساتنه کې مرسته وکړي، کومک دې وکړي، دا ویلې دې وساتي. ګوره ډېرې ښې ستاندارد ویلې چې رینفورس ویلې دي، ډېرې کلکې هم ورته جوړې کړې. نو د کثافاتو نه دې وساتي، خاورو نه دې وساتي. نو د دوی څه هم چې نه وي ښاروالۍ هم تناج به زر شوي. هغوی تر څو د ټول ولس لاس نه وي ښاروالۍ تر هېڅ هم نشي کولی. نه نشي کولی. ښاروالۍ به کوم ځای ته زر ورسېږي چې موږ ورسره همکاري ونه کړو نو ښاروالۍ په خپل ځان د دې ښار پاکول هغې ته به دشواره اوسېږي. نو ټول به په ګډه دا ښار هم به یې جوړوو، هم به یې ساتو، هم به یې پاکي ته ورته پاملرنه کوو. او که دا موږ ته ووایي انجینر صاحب دې قیر ته چې نقص لري هېوادوال یې واوري تر څو خراب نه سي؟ قیر نو زیاتره قیر ته چې نقص لري دغه د موټرو تیل دي چې دوی مثلا کله بعض ځایو کې شته چې دا اوس هم ځایونه که نه دوکانونه دي هلته دوی موبلاین هم تبدیلوي همغه د سړک په سر ترې خوشي شوي. نو هغه دی چې دغه د قیر ضد همدا تیلو دا روغنیات شیان دي چې دا باید پرې هغه نه کړي. او بل پاکې وساتي چې اوبه ډنډ نه شي د سړک په سر که ویاله مثلا بنده شوه که نه ښاروالۍ څو راځي خو دوی باید خپل هم لاس په کار شي او دغه ویاله صافه کړي چې دا اوبه د سړک په سر ونه دري. که د سړک په سر اوبه ډنډ نه شي نو سړک دا درته وایم چې ډېر کلونه به قانونونه به کار وکړي. قانونونه به کار ونه کړي خو بیا به هم یو څه خو به کار وکړي. مننه انجینر صاحب. مننه. ګورم ودان. خیر اوسئ. سلام علیکم. ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. دلته خوا ته مې ورور درېدلی دی، همدې منطقې اوسېدونکی ده
دوی سره هم باید خبرې اترې کوو د سرک په باره به موږ سره خبرې وکړو پخوا یې څه مشکلات لرو د اوس څنګه دي خوشحاله دي نه دي موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ وروره ښه یې جوړې په خیر یې که خو صحت دې ښه ده بې خیر و خیرات د خپله څنګه که خو یې بس جوړې د الله مهرباني ده شکر جوړ یو که لیدونکو ته ځان وپېژنې ښکلی نوم دې ووایه نوم مې منصور جان ده او د قره باغ د ولسوالۍ یم د کابل د ولایت یم او میدان یوایي کې اوسو میدان هوایي کې فعلا اوسېږئ نو فعلا میدان یوایي کې اوسو ډېر ښه ورور څونه وخت کېږي دې منطقه کې اوسېږئ تاسو داسې درې نیم کاله کېږي چې دلته اوسو ښه ډېر ښه دا سړک څه پخوا جوړ نه و تاسو خو به لیدلی و لکه څه نه وروره پخوا پوه شولې بس ډنډونه وو اوبه ولې خټې ولې شیان وو اوس دغه امارات اسلامي نه ډېر خوشحاله یو چې مونږ ته سړک جوړ کړه هغه یې جوړ کړه پوه شولې اول به خټې ولې هغه به ولې یعنې هېڅوک به هم نه شو تللی بادونه به ول خاورې به ولې پوه شولې اوس ډېر خوشحاله یو دغه درستې پوخ که کار پرې روان ده لږ زره انشاءالله کار پاتې ده یو 90% جوړ ده دا لنټر پرې واچوي بیخي جوړ بس نو 100% تکمیلېږي 100% تکمیلېږي ورور که دا موږ ته ووایه دا پخوا د جمهوریت وختو کې ولې خلکو توجه نه کوو د مسؤلین څه دې سړک ته پاملرنه وکړي او بیا ترمیم کړي والا وروره بس د دې کې مونږ څه ووایو پوه شولې خو داسې چل و چې هغه خپل پسار و پوه شولې اوس دغه بس امارات اسلامي چې ده بس مونږ ترېنه ډېر راضي یو او کار یې دغه په شروع کړ د دې نور هم وسه ورکړي نور دې سړکونه هغه جوړ کړي او بس خیر اوسې ورور نو دا راته ووایه څنګه خوشحاله نه یې دې سړک په جوړېدو وروره ولې خوشحاله نه یو زمونږ وطن ابادېږي زمونږ ملک ابادېږي چې خوشحاله نه اوسو نو څه یې وکړو پوه شولې ډېر خوشحاله یو 100% خوشحاله یو خدای دې نور هم وسو تاوان ورکړي خیر اوسې ورور هېوادوال د غږ اوري که څه وینا لرې کامره ده په خدمت مننه خیر اوسې کور هم ودان څه موږ ته مخ راکړه برادر خوب هستی؟ شکر است الحمدلله. جان جور است؟ شکر است. شما خوب هستی؟ خوب هستین خودتان بخیر هستین؟ بخیر باشه. میشه یک معرفی اگه داشته باشه به دوستان؟ شران زمیر هستم از بلاکای میدان هوایی کابل. از همینجا هستی یا همینجا زندگی میکنی؟ همینجا زندگی میکنم. ولایت اصلی؟ پروان. از پروان است. از پروان. بسیار خوب. شما برادر؟ نام الفت است از در کابل زندگی میکنم. از کنر است. از کنر است. شک ولایت. چه یک جای سرسبز از کنر؟ ولایت. جای سرسبز است یک چند وقت پیش هم رفته بود. بعضی که وطن تان است میشه سال یک بار دو بار برید. باید برین دیگه. وطن از چکر بزنیم. در گرمی رفته بوده یا در زمستان؟ نه یک ماه پیش رفته بودیم. یک ماه. یعنی ماه عمل بود. ماه عمل بود. خوب هوا داشت. بسیار خوب هوا. سرسبز هم شده باشه. سرسبز بیخی تایت هم کل چیزاش. بسیار خوب. بعد موضوع ما خود درباره این سرک هست. میبینی 90% بخیالم کارش تکمیل شده. نه؟ دیگه چی تو خوش هستی نیستی؟ امارتی را به شما جور کرده؟ والا به یک حساب خوش هستیم که راه بسیار نزدیک شده. به سیستم که به خاطر اشتکاک مکتب می رفتم بسیار رایشان دور بود. ولی فعلا نزدیک شده. یکی دوی دیگه خواهش ما از دولتی هسته که به خاطر راگیر میگن جمپ میگن چی میگن شما باید جور شود به خاطر از اینکه این نزدیک سایت چی است رایشی است. یعنی اینجا مکتب است و جا اطفال تیر و بیر میشن از خاطر که یک ذره دریورای ما رو شما فهمید احتیاط نمیکنن دیگه به او بحث جداست دیگه بحث ما سر کسی بسیار کار موضوع خوب است که فهمیدی اجرا کنین. ده الله کنه که مسئولین صدای شما را بشنوه خوب گپام است که یک چند تا جمپ هم داشته باشه تا موترها اکثر سلو بره و کدام حادثه ترافیکی رخ نشه. بله ها. بسیار خوب بیادر. چطور بود کار از یا شما خو اینجا زندگی میکنی؟ مرمیوار کار میکردن یا سست؟ نه دیگه کارشان با چیزای وسایل چیز نبود الکترونیکی و وسایل نقلی البته کارشان کلا با کارگرا بود دیگه چیز خوب پیش رفتن دیگه. چرا که اینجا کار میکرد یک چند دانه یا کار میکرد. از این منطقه بودن؟ از این منطقه بود. بسیار خوب. یعنی بچهای منطقه هم بود؟ انجینرهای شاروالی هم بود؟ انجینرهای شاروالی هم بود. اینجا مردم ما سر کار شدن بیکار بودن بچه ها سر کار شدن. والا خوب گپ است. بیام یک چیز
نفقه حلال پیدا شد، سرک هم جور شد. نه؟ دیگه پس بخیر باشی برادر. خب کدام پیام اگه داشته باشی به مسئولین صدایتان هم میشنوه. زنده باشه خدایا را چیز نداشتیم نگو بگی دیگه جوانا چیز کنن که یک ذره موضوع اقتصادی جوانا بسیار خراب است. تو از کدام لحاظ اگه بیکاری فقر چیز در افغانستان بیشتر شده. به نظر خودت نو که امارت آمده بود او وقت تا فعلا یک ذره تغییرات داشت آمده، خوب شده نشده؟ والا در سطح جوانان آمده در سطح سیستم های کاربار به حساب جوانا چیز جور نشد. والا یک گپ است. فابریکا و نساجی یا کل چقدر نساجی داریم خود ما شما در کابل است اینجاست ولی یا فعلا فعال نیستن. به الله کنه که دیارم فعال کنه، یک زمینه کار به جانا فراهم شود تا که از وطن نرن. اینمی سرمایه وطن هستن اینمی جانا. بله ها 3 نفر از خودم از این جوانای از این منطقه دین روز از اینجا پرواز داشتن. کجا رفتن؟ رفتن طرف ایران رفتن. چرا؟ با خاطر اینم بیکاری چیز نیست، وسایل کار براشون فراهم نیست، از خاطر میرن دیگه بچه‌ها. ده خدا مهربان است اگه انشالله جور میشه کل چیز. مسئولین صدای ما را میشنوه، خدا کنه که باز فابریکا و اینمی نساجا گفت یعنی اینا میاره فعال کنه تا اینمی جوانا سر کار شود. چی کنه چرا وطن ترک کنه؟ نه بخیر باشی. کدام توفه اگه در آخر داشته باشی دوست ما خو میگه خوب شاعر آمد. قربانت میگه نیست خو یک شعر میخوانه. چرا نه کابریم با این که دلش وابسته به دلهای دیگر بود دیوان دلم باز گرفتار دلش. واه واه عاشق خو نیستی بیاری کرم دل داری. به خدا کنه که برسی برش. چی کنیم چی خدمت. تشکر که با ما وقت دادی. رضا برو. ډیر ورور ته خیم خیر است. ساعت دغه ده الحمدلله. خپل نوم دې کوم ته تولای ما د جلال آباد ته اوس وسیګو لاسم موزیک شپږشتم بلاک. ها دندې وای بلاکو کې دندې وای بلاکونو کې پیدا شوی و هم دلته اوسېږو. شپږشتم خو وړاندې دی دې خو ده بلاک مخامخ ته. ها اندان وندې راسته کې دغه راسته کې ښه ډیر ښه. څنګه شو دا سړک تاسو ته خصو خنسو دا سره خو خدا بس دا نه میاشتې کېږي چې کار په روان ده نو تر اوسه چې کله ښاروال راشي کار کوي ښاروال چې نه بس ښاروال لاړ شي کارونه بند شي. څنګه اندېږي کارګران بس 15 نفر راوړي بس کار پې کوي ټول بس مړه کړي په کارونو باندې پیسې ورکړي خو صحیح کار نه کوي. 2-3 ورځې کېږي راقي راچوله دې نه مخکې خاکباد دا ماشومان ټول خاکباد د لاسه بس مریض شوي دي سینه بغل دي دا ټول اوس فعلا کار لږ پاتې خو بس دوی اوس بیا کارونه بند کړي سړک نه و تقیر هغه یو قیر پاتې دی او دغه دې خوا پیادهروونه نور کار خلاص ده خو بس دوم کله یو ورځ کار کوي او بس یو هفته بیا کار بند دي. دا څه وجه ده په دې نه پوهېږې ته د ولې درئ والا دا داسې یو چاته ورکړی چې بیخي بل رقم سړی ده کار ته بس چې زړه کار خلک نیسي او کار پې کوي بس هغې نه بعد چې یو هفته کار وکړي بس 2 هفتې بیا کار بند دي چې دا څه دلیل ده خدای خبر. بس کېدای شي دا بس شخصي شرکتونه دي هم هغوی سستي ده کنه امارت او ریاست ښاروالۍ دې بودیجه منظوره کړې ده باید زره کار دې پروژې وخت 6 میاشتې اوس دی 9 میاشتې راغلی ده نو دې مشکل باندې زم نه پوهېږم انشاءالله مشکل به پیدا کړو. د خیر اوس ښه شو مخکې نه ډېر ښه شو مخکې بیخي کاندې کاپرې بس موټر هم پکې صحیح نه تللو خلک هم داسې صحیح پکې نه شو ګرځېدا اوس د ډېر نه ښه شو پیادهروونه هم ښه دي 2 پیادهروی ورکړي دا لښتي بس ډېر ښه ده اوس د ټول نه ډېر ښه شوی ده. او دلته وایي بعضې کورونه او دوکانونه هم ول څه هغوی هم تخریب سو دا ځمکې دولتي ول شخصي ول دا دولتي وي هغه مخکې ځایونو کې دوکانونه او یو څو کور او هغه ټول چپه کړه بس د دولت ځمکې دي دلته پکې سړک جوړه بس بیا هغه یې چپه کړه اوس فعلا دغسې کار پکې روان ده بس کار نو روان ده بس سستي باندې ده 9 میاشتې کېږي چې دا کار نه خلاصېږي که نه انجینرانو ته 6 میاشتې نیولې وه اوس 9 میاشتې شوي چې نه خلاصېږي هغه هم دغسې ګوره پاتې ده. زه خیر یو متل لرو وایي ډېر آیت درست آیت دا صحیح ده دا آیت خو صحیح ویله خو دوی چې دي بیخي نو بس څه ووایه ورته پیسې ورکړي خو صحیح کار ونه کړی. زه خیر دا مسئولین دغه ګوري انشاءالله دا پروژه تکمیل شي
بیا دې دوی ته داسې پروژې ورده کړي که ورکړي یو واړه پروژې دې ورکړي زر یې چې خلاص زر خلاص کړي. زموږ طالبان دغه خواهش لرم چې دغه کار زر خلاص کړي او دغه نور کوم ځایونه کې چې د کوڅې او ځان پاتې دغه سیمټ کې بس ونه خوشحاله یو او خدای دې تل ژوندي لري ټول. خیر اوسې ورور مننه. څه خدمت وکړو مونږ موږ ته څه خدمت کور د ودان ژوندی اوسې. ګرانو لیدونکو د هېوادوالو خبرې مو اورېدلې هر څوک بېله نظره یې لرو نو شعر بیا بیا د رګه میخم راځئ د ورور شعر به مو اورو. سلام علیکم وروره ښې ستړی مه شې ښه صحت دې ښه ده صحت دې ښه دی شکر ژوندی اوسې. اوله کې دې که نوم ووایې لیدونکو ته. نوم مې عرفان الله دی د همدې کابل اوسېدونکی یم د میدان هوایي خواته اصل زه هم د کونړ دی ښه ډېر ښه. او همدې پروژه کې مونږ یو ما شخصا یو 20 ورځې کار کړی دی. 21 ورځې 20 ورځې 20 ورځې مې کار کړی فکر وکړه یو میاشت. اوس دا یو میاشت مې کار کړی دا 2 میاشتې کېږي چې زه پیسو پسې راځم نشته. دولت نه دغه خواهش لرو چې دغه پسې لږ شی وکړي یا دا خلک ځان ته وایي دا پیسې حق دی حق باندې چې وایي مړ شي شهید ویلل کېږي سل په سلو چې پیسې رانه کې مجبور یې چې ورسره شی وکړو. نو دا ما خپل حق باندې کوي جنګ هم وکړي حق دی دا حق ده چې په حق وایي مړ شي هغه شهید ویل کېږي سل په سلو. بس الله دې وکړي چې تاسو غږ مسؤلین موږ ډېر زحمت وباسو په دې سړک کې او ډېر خوشحاله یو ځکه چې دا بیروبار به مو ورک شي د دې چارې د میدان هوایي چارې مخکې نه دا د کوم چې د وزیر اکبر خان موټرې دي او د شارینه موټرې دي هغه به ټولې دې خوا شي او خو د سړکۍ کې سړک وباسلی دی اپله چې ته نو ګمرک ته کوم چې د ګمرک موټرې دي هغه به اخوا لاړې شي دا چارې به فرصت شي میدان چارې فرصت شي دا خپل موټرې چې خپل ازګاه ته راشي که نه بیا دا فرصتي کې نه به لاربندي نه به بل شی نه به مشکلې ټول سیستم به آسان. خو دولت نه زموږ دغه خواهش دی چې دغه باندې لږ پیدات راولي چې دغه کارګرانو روپۍ ورکړي. موږ خپله فکر وکړه دونه خوله م ارتولې دلته چې په سور مار کې دلته لګیا او دا لښتیانې دا پیاده روونه دا سړک دا ټولې په موږ جوړ. خو دا اوس یوه نیمه 2 میاشتې کېږي چې ورپسې راځم پیسې وایي پیسې نشته ولاږه 10 روپۍ کنه اصلا داسې ده چې کارګر خولې و چې نه باید یې حق ورکړي باید حق یې ورکړي که نه. بس الله دې وکړي چې مسؤلین تاسو غږ اوري او په دې انجینرانو باندې فشار راولي تر څو تاسو حق درکړي. توکل په خدای مونږ خو دولت نه همدا خواهش دی. خیر اوسې ورور کومه ډالۍ مې لرې؟ یو شعر درته وایم وایي در حقیقت مفلسی سرمایه دیوانگی است شخص مفلسر جگوید نزد مردم باطل است. وای با صدگرو آشنا باش ولی با خدا باش 100%. بس هم دغه زمونږ ډالۍ وه نور موږ ته څه خدمت یې همدلته کور د ودان د اخره کې دا وایي ته سنګتق ورکړي دا ځکه چې زمونږ ورکوټی ورور دی په مونږ ډېر ګران دی ډېر زه ښه وخت خورم مینې ډېر محبت د لاسه همداسې ټک د انډیوالۍ د انډیوالۍ زه ښه وخت ولري ورور خوشحاله شولو چای مای مننه کورم ودان. ګرانو دوستانو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه د هوایي بلاکو له سړک څخه چې معلومات هم تاسو ته یې رایه کړه انجینر صاحبانو سره او هېوادوالو سره هم خبرې وترې وکړې نو امید چې زړه هم تنګ سوي نه نو تر بلې خپرونې چې سیلاب رضوال ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم ښه وخت ولرئ خدای په امان.